بسم الله الرحمن الرحيم. الله پاک اتم نمبر نوم دی یا مهیمن جل جلاله. یا مهیمن جل جلاله منت اے ساتندویام، اے ساتن کے ذاتا کہ انسان ضرر و تکلیف نہ. علماء کرام ردی ډیر فائدې ذکر کړی دي. اول نمبر فائدہ پکې دارا چې کوم انسان علم بي لکه غسل وکي او داغه نه بعد یو طرف ته توجه سره کی او استل پیری وي یا مهیمن جل جلاله. لکه غسل وکي تازه کنه یو سیټ تکي په ځان لږه کې پوری جمعه چار ځای لکه یو ځان لږه کې کی اصل پیری سوی یا مهیمن جل جلاله. نزدیک به نور پیدا شي، نزدیک به پیدا شي نور او مراد به پوره شي. نزدیک سه مراد مقصدی نه الله به پوره کړي او د لوړ همت خاون بشي. لکه همت دی اوچت شي دا سړی همت دی وکړ کی همت وي چیرې دا تاسو کولای شي، دا څوک کولای شي به همت او نه سړی کنه هر کار ته بلا ماته ها دا وځي په څو پابندي سره کینو هر کار بس کوي بازاري سره کوي شي دین کاری په دنیا کوي. نن یو د قران درس نه سي بل شونه وته دا به همت سره کنه همتناک سره بہادر سره هغه قران نه پری کیوره کې ځای زبر الله کتاب خامہ دغه به همت خله دې نو سبا دې ځي ها کور کې بسو کې هو بس یا ټي وي د ناس یا بچي ته غپ لګي یا بچي ته غیبت نسره. برحال اول نمبر پایده دا شو. دوی نمبر پایده پر کس طرح رسول ما خستن من نفس یو سر پینسل ویختری ہوئی 145 اللہ تعالی وقت پا خوب کی دا سے حادثہ پر روان ہے گنا تقریب مصیبت یا خوشحالی اللہ وقت پا خوب کی اتخی ما خستن من نفس سو بیری ہوئی 145 یا مهیمن جل جلالہ دیشی گنا سبا دیتا سب خیر رسیگی یا سب نقصان رسیگی خوب کو اللہ تعالی مخکن اطلاع ہوتی خوب دا یو ذریعہ دا کنی انسان خبر ہوتی. دریم نمبر پیدا پکی دارا چه سوک دا نم امیشن پارالولی یا مهیمن جل جلالہ ولا وطول مصیبتون ندے بچ ساتی. پینزم نمبر پیدا پکی دارا سوکی یو سل پینزل لفتری ویو روزانہ اروخ یا مهیمن جل جلاله زوجی بدا تلا القاقی الہام بورتکی سبورتکی الہام دیخی خبری الہام بورتکی دا کاردا سے وکا دا سے وکا نو الہام بورتکی سو پیری ہوئی یو سلی پنزل لسپیری بورت کی ہوئی دیخی خبری الہام بورتکی دی وجہ ندانوں گا اللہ تعالی ہر وقت الفکار دی یا مهیمن جل جلاله یا مهیمن جل جلاله